ایران د مخکني حکومت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. ایران د مخکني حکومت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلي دي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو خبر ورکړی چې د ایران حکومت ټولې هغه پوځي تجهیزات چې د مخکني افغان حکومت د نسکورېدو پر مهال د افغانستان دغه هیواد ته لیږدول شوي وو ځایي طالبانو ته سپارلي دي. باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د غبرغولي پر 18مه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه تجهیزات د سې شنبې په شپه د اسلام قلعه په بندر کې طالبانو ته سپارل شوي دي. د باختر په راپور کې د دغه تجهیزاتو د مقدار په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په رسنیو په خپرو شویو تصویرانو کې ښکاري چې په دغه تجهیزاتو کې حموي ټانکونه، رینجرې او له سپکو وسلو ډکې لارۍ ښکاري. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.